السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه ذبیح الله تاسو ګورئ د کمپیوټر زده کړې چینل. په نننۍ ویډیو کې به زه تاسو ته وښیم چې څرنګه کولی شئ د کمپیوټر نسل یا جنریشن پیدا کړو. کله چې تاسو په بازار کمپیوټر اخلئ د کمپیوټر هغه نسل جنریشن باید تاسو څنګه معلوم کړئ. مخکې له دې چې ویډیو شروع کړو که چېرته تاسو زموږ یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړی نو ضرور زموږ یوټیوب چینل د سره سبسکرایب کړئ ترڅو زموږ مهمې ویډیوګانې تر تاسو پورې در ورسیږي. راځو ویډیو شروع کوو. د جنریشن د معلومولو لپاره به لومړی تاسو راسئ په مای کمپیوټر باندې به رایټ کلیک وکړئ. کله چې تاسو مای کمپیوټر باندې رایټ کلیک وکړئ راوځئ پراپرټیز ته. کله چې تاسو پراپرټي ته راغلئ پراپرټي کې به لومړی تاسو د ساحې ته راسئ سیسټم. په سیسټم کې به راسئ پروسیسر. پروسیسر کې موږ سره انټل آر ده، کور ټي ایم آی 5 موږ سره کور آی 5 ده او 6200 یو سی پی یو لیکلې ده. دا 6000 موږ سره جنریشن ده، 6 موږ سره شپږم جنریشن کمپیوټر ده. هر کمپیوټر چې تاسو سره په یا په 6 یا 2 یا 3 باندې شروع شوی هغه لومړنی حروف یې موږ سره جنریشن راځي. اوس موږ سره دا کمپیوټر څنګه ده؟ شپږم جنریشن ده. نو یوه طریقه یې دا وه د جنریشن معلومولو لپاره. دوهمه طریقه یې به راسه تاسو وینډو آر بټن به ووهئ، ام ایس انفو به ولیکئ، 2 انټر به یې کړئ. دلته به راسئ سیسټم ته، پروسیسر ته. په پروسیسر کې دا زموږ سره انټل آر کور ټي ایم آی 5 6200 یو سی پی یو شپږم جنریشن کمپیوټر ده. ځکه چې دلته هر عدد په کوم عدد باندې شروع شوی یا په 6 یا په 2 یا په 8 دا زموږ سره جنریشن راځي. نو دا هم د جنریشن طریقه وه. دا زموږ سره د ټول کمپیوټر معلومات دي، هارډویر برخه هم ګوري، کتلی شئ کمپوننټس وي یا سیسټم. نو تاسو کولی شئ دا مکمل معلومات سیو کړئ. نو تاسو کولی شئ دې لارې هم سیو کړئ، بیا یې کتلی شئ. بله طریقه یې ده بیا هم راځو وینډو بټن پلس آر به ووهئ. که چېرته تاسو ته دا طریقه نه درځي یا نه هم زده نو دلته به راسئ رن ته. په رن کې به تاسو ولیکئ DXDIAG به ولیکئ، بیا به څنګه کوئ اوکې به یې دا ډایلاګ باکس راخلاصي. په دغه کې تاسو هم کتلی شئ. دلته به راسئ پروسیسر ته، پروسیسر انټل آر ده، کور ټي ایم آی 5 ده. که تاسو سره کور آی 5 وي یا کور آی 7 وي نو په دغه ځای کې هر عدد باندې شروع شوی وي نو هغه تاسو سره په جنریشن کې راځي. او دا زموږ سره شپږم جنریشن کمپیوټر ده. او بله طریقه یې همداسې ده، رایټ کلیک په دې وینډو بټن باندې به څه وکړئ، رایټ کلیک وکړئ. وینډو بټن وروسته به تاسو راسئ سیسټم ته. په سیسټم کې همدا ساحه موږ سره په ډیوایس سپیسیفیکیشن د ټول خصوصیات له دې لارې هم تاسو معلومولی شئ. په انټل د کور ټي ایم آی 5 د 6200 او 2.1 ګیګا هرتز سپیډ لري. هغه عدد چې د شپږ باندې شروع ده دا زموږ سره شپږم جنریشن و. همدا زموږ سره د جنریشن معلومولو طریقې دي. همیش وخت تاسو کولی شئ بازار کمپیوټر اخلئ د دې طریقو نه استفاده وکړئ. که چېرته زموږ ویډیوګانې تاسو نه وي لیدلې نور ویډیوګانې هم لیدلی شئ. او که چېرته تاسو زموږ یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړی زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ ترڅو زموږ نورې مهمې ویډیوګانې هم تر تاسو پورې در ورسیږي. نور مو په پاک الله سپارم. د خدای په امان.